اجمل هغه سمردین درمنې سرپی وي شپږ لک روپۍ وي که څو وي ورته کړي خپل کار به کوې وروره سوري ته دې ولیکي او نور ته دې کېږدي چې کله ویلي شو بیا به ورسره جرګه مرګه کوو هغه سوچونه او د کرت روپۍ دې څنګه کړې د کرت کار دې دې درکړی ومې خوړې تا ته څنګه خوب درځي ښایسته خوب راځي 8 بجې سملم سهار مانځه ته وختي راځي کېږي ځینې نیشې ګولۍ به خورې خورمه یوه نیمه دانه د نیشې ګولۍ م خورمه خوب دپاره خوب دپاره نو ولې پردي حقونه خورې کار روزګار ولې نه کوې دا کار نه دی کار ده که نه ښه ګټه کوې والا لکه سي ډېره نه دا څنګه کاروبار دی یو نه پیسې ووایه بل نه پیسې ووایه دا اوس که ستا دا کور په کار یې او ته ماته وایې چې دا کور مې په کار دی څنګه طریقه ورسره دا غوندې تا نه ده دا دې بوس چاله شرمول کې یا دغه سړی یم اوس بس نه دا د خرڅ دې نه که واوره ولې یې خرڅ کړم دا زما واړه بچي ولې یو پیرې چې خرڅ که هغه په بیا دې بیا کې ملګره شومه که نه نو پیسې دې کې وخوړې بیا دې ونیو تاسو د پردی حق خوري والا تا خېټه ټول پردو حق ډېره ټاکه ده نه غرمه مې همداسې ډېر سلات ووهه حد نه ډکه ده والا دا باغ ډېر ښه باغ ده اجماله سخت ما خوښ ده ډېر ښه باغ ده ډېر مې خوښ څه اخلي نه چې در باندې خرڅ کوم ستا نظر دی وایي دی تا ته چا نظر دی خولې دې ته ګوره پردي باغونه په ما باندې خرڅې کابل دې په کار دی په مړې ته خوښول کوه خرڅول یې زما که دا د ولي ده دا باغ وایي رښتیا دا د ولي دی تا خو اوس په ځان پورې هغه کړې نه زه غلط شوم که نه دا د ولي دی زه پوه شم ولي به شه تا ته یې ناخلم دومره بس سړی خو نه یم ولي سره خو سترګې سترګو نه شرمېږي وروره ورسره کېنو پاسېږو راځه ورسوسې باغ چې چېرته کې هغې که درته وایي چې مې خوښ ما کور هم نږدې ده مخې ته به مې باغ مازدیګر کې به کینو یو پیاله شین چای به پکې څښو هو که نه خو ته ورته چې هغه غوندې پردی حق ګوره یو لیس مځکه هم ډېره ښه السلام علیکم او ولي ستړی به شي جوړ تازه خیر کراري د ستړی به ولي ستړی به شي جوړ په خیر ښه سی صاحب د ښې جوړې کراري ده والله کراري ده تاسو څنګه والله شکر د خدای فضل ده والله هغې ده دغه و که نه زه به ولي داسې کار دی ملګري دا شفیع الله زمونږ ملګری دی دغه باغ په کار مې تا نه خواسې اضافه دی دا به پې خرڅ کړی و غوږ ته خبره م کو دا په باغ به په څو باندې اوسي هغه ولي در باندې خرڅ به کوم د 12 لک افغانۍ 12 لږ ګزاره سره ساجمانه هلکه انډیوال سړی د سترګې ولې بدلې ګزاره بس 15000 روپۍ کم 12 لکه شو مبارک شو پوره په 12 بیا 15000 شته کمای چې 15000 روپۍ کم یو 10000 خو کمې که دا 15000 روپۍ م درته ښې دي ښه زه 10000 روپۍ کم 12 لکه روپۍ چې زه لیکل میکل پیسې بس پیسې ما ته راکړه لیکل میکل ته پرېږده که ولې زه پردی سړی یم یا ورک سړی یم څوک مې نه پېژني ګوره خلکو سره د هغه او دغه کارونه کړي ما سره ګوره دا مړه وروره ګوره دا ته م خجالته کېږه زه پوه شه او دا پوه شه ته پیسې ما ته راکړه صحیح ده دا زه ځان سره بوځم روپۍ ورکوم پوه شو پیسې به تا ته راوړي صحیح ده او زه صحیح لاړو وې ته خلاص چای به یې نه څښې بارګین مې پکې شته والا کاج والا هغه پیسې راوړې او که نه یې راوړې ښه وروره پیسې خو مې شفیع الله نه واغستې خو دلته مې یو ملګری و ډېر سخت ضرورت و هغې ته مې ورکړې ما مې راکړې چې څنګه راکړې ما به در وړي کاله ته ښه بېغمه شه څنګه چل شو دا خو 2 ورځې پکې ووتې تا خو نن واده کړی اوسې درله مې بینک ته نه وتم یو 2 مېلمانه را باندې راپېښ شو ستا پیسې مې جب کې پرتې دي بس دغه مېلمنو باندې دا چیس کم 2 منټو کې درځم ته بې فکره شه ښه زه ورک سې باغ سره نو د منې باغ خرڅوم او نو بیا دې خواته راسې الو اجمله ښې جوړې هغه ولي ته خو دې اوسه پورې روپۍ نه دي ورکړې تا خو ما نه واخېستې څنګه چې دغه روپۍ واوړه چې هغه قواله پې ولیکو که نه دې باغ الو اجمله څنګه هغه پیسې به دې وروړې وي چې قواله هم پې لیکلې وه موبایل دې بند کړو جنازه کې 10 منټه پس ته ځم وایم ښه جنازه کې زه صحیح ده وبخښه زه پوه یم ورور هغه ولي خو وایي نه باغ د منې خرڅوم نه شی د منې کوم خپل کار کوم ما ته یې ورپې مې اجمل نه درکړې نو تا ته خو ما نغدې روپۍ راکړې ورور د خپلې روپۍ مې بېرته راکړه توبه مې ده نه باغ اخلم نو باغ مې هم توبه ده لار شي مې توبه ده خپلې روپۍ خو ما ته بېرته راکړې که نه د موټر نه کوشم مخامخ راته بانک دی بس 2 منټه دې بانک ته نه وځم او تا ته حواله کوم صحیح ده
وسړی دی تا زه به د که چېشته تا خو د ماښام که راباندې ناوخته تا خو زه 10 منټو کې درځم دا د 2 ګنټې ووتې دلته زه دلته ناست یم ته اوسه پورې رانغلې تا ویل زه 10 دقیقې روپۍ درکوم دا خو درېیمه میاشته وروره خدای ته مو ګوره قرآن ته مو ته خدای نه ډارېږي که نه خدای مسلمان یې که نه یې مسلمان خدای ته وګوره 10 دقیقې واده دې کړې دا څنګه 10 دقیقې داسې نه خلاصېږي 10 منټه دې نه خلاصېږي چای چې کومه موټر کې یم کوز سوم روان سوم په خدای خیر ده خدای نه وډار څه ولې داسې کېدل زورې مې ښه ولې ښه په دروغو واده ولې راکوې ووایه چې نه یې در کوم په دروغو واده ولې راسره کوې ته درېیمه میاشته یاره خیر ده دا نور ده 3 میاشتې تا روزانه 3 میاشتې سر په سر په منټ انتظار راباندې کړی ده ما کوه داسې یاره خدای نه وړه نه وروره خدای دې دا خبره نه راولي شفیع الله جانه پوه شوې ګورې 15 منټو کې تا ته به زما د غیرت معلومات وشي صرف 15 منټه وخت راکړه وروره ښه ستا د مروره کور زه پوهېږم ستا د مروره کور ودانې 3 میاشتې دې راته وکتل پوه شوې خو بس دا اخرنی واده هو اخرنی واده ده اوې زما غیرت به وګورې که نه هو صحیح شو زه خدای په امان وروره اسپتال کې ما چې څنګه د اسپتال نه راووتمه پیسې درته حواله کومه وروره اسپتال کې یم ښه اسپتال کې هو که نه دا څوک مریضانو ماشومان مې راوستي دي لږ سینه خرابه وه خدای دې ښه کړي خدای دې تخفیف کړي پوه کړي خیر ماشومانو ته شفا ورکړي پوه شي خیر روپۍ به څه راغلي وروره چې څنګه د اسپتال نه ووتمه پوه شي ستا روپۍ به زه تا ته حواله کړم ښه قربان جب کې دي که نه جب کې مې دي رښتیا هو که نه جب ښکاره کړه جب ښکاره کړه وایي وروره په خیر وروره ښه دا اسپتال ده د پارک نه که د اسپتال جوړ شوی ده ولا وروره پیسې راسره نه وي پوه شي او بل لکه مې تا ته چې شی ویل نو دا به دا بانې انې مې درته کولې نیغ به دې ویلي اوس نه در کوم خوره مې دنه ته خوښ ارام خورې خېټه دې ټول ارام ښه زه زما زورې ولې چې 10 ښه ته اوس په پارک کې ناست تا ما ته زه 10 دقیقې بعد روپۍ درکوم ښه زورې مې ولې خو وایه چې په پارک کې ناست یم یا داسې ده ولې دا زورول کې دی څنګه دې تېرېږي د پردیو څنګه دی خدای پاک وایي چې د دنیا ګناهونه او هر شی لمونځ قضا کې روزه وخورې دا د خدای پاک خپل حق ده خدای پاک سره به حساب کوي چې ته ویم بخي خو د بل انسان حق نه درته بخل کېږي څو پورې انسان درته بخلی نه ته څه وایې چې زه به تا ته وبخم تا ما نه روپۍ واخیستې او اوس یې خورې دغه لمن مې درته نیولې ده خدای ته مو ګوره قرآن ته مو ګوره ما ځورم او ما نور ځم دا خپلې روپۍ مې دې رایې کړه ولې داسې کوې څنګه د خپلو بچو باندې د ولې حلال رزق ځان ته حلال کاروبار ځان ته جوړ کړه خدای به برکت ته کړي ولا خوشحاله به مې روپۍ به دې ډېرې ښه حلال کاروبار او حلال رزق ځان ته جوړ کړه یو ووایه ونه پیسې ووایه بل نه ووایه ولې دا کار در کوم وروره چې څنګه کور ته ورسېدم خدای چې خالي راته ووایه چې دا خدای یو د هغه دې منم نور دې ولاکه دا خبرې ته یقین وکړه په ما باندې نه د یقین پاتې نه د یقین به زه څنګه وکړم ولاکه چې بیخي ولاکه یقین وکړم هر څه دې ختم کړي تاسې مه کوله پردي حقونه او د هغه پوه شي خدای نه وډار څه پوه شي خلک زورول مه کوئ پوه شي کار چې چا درکړه پیسې درکړه بېرته یې ورکوئ ته ولې دا زورول او زه ماسې که څه پوه چادو دې راباندې وکړو که چیش دې راباندې وکړو موږ نورو ته نشات کړو خپله داسې کې ورځو او ته ښه راته معلوم یو بیا نیم هغه ده دا پیسې دې ولي و باغ د واده په دې کې دې غلط اوس به څنګه شي پیسې به څنګه شي وروره دغه ثمردین دی د دې نه پیسې میسې وایم بس تا ته اوس هم توبه نه باسي غنې وایې ما تېره کړې بس زما رزق په همدې والو کې دی که نه تا نه ووه دې ته حلال کار شروع کړه ما کوه داسې پوه شي دا چا قرض درکړه بېرته یې ورکوه او نن سبا مرګرو ته وایم چې ولا پام ښه شی د سړی وکړي وروسته په خپلو هغو باندې ځورېږي چې قرض ورکوئ که نه دا به مالي لکه دې سره چې څنګه شوي دغسې به تاسو سره هم کېږي راځه بله خبره